د کهانې شروعات کیږي د دویم جنگ عظیم نه چې د امریکای فایټر جهاز د پیسفیک اوشن د پاسه روان دي. یو لویس نومي فوجي د خپل مرګرو سره د جاپان په جزیره ناورو باندې حمله کولو میشن کې راغلي وي. زر اغي بمونه ورغورځي خو لږ وخت کې د جاپان فایټر جهازونه دوی غیر چاپیره غیر کړل او د جاپان فوجانو په یوشن حمله شروع کړې وي چې دغه د امریکای سره جهازونه تباه کی. خو په دې کې کیپټن فل ډیره په مشکله باندې دا غزا نه ځان روباسي او خپل بیس ته ورسي او دینه پس کهانی ډیره مخکې زی او موږ ته د لویس ورکوټوالي خي چې هغه په ورکوټوالي کې ډیر زیات شیطانه کولی. هغه به سیګریټ سکل او شراب به سکل او غلاګانې به مکولی. یو ورځ هغه شراب سکل او خپل ضرور ته قتل چې هغه ټریننګ کو چې اچانک ګارد دی وویني او لویس ډیر تیزه سره هغه ځنه منډه کی او دومره په تیزه منډه کې چې خپل رور پیټ دی وویني نو هغه ځین کې دا خیال راشي چې دی په منډه کې حصہ واخلي چې د دینه پس پیټ لویس له ټریننګ ورکول شروع کی او په سو کلونو کې هغه دومره تیزه منډه وخی چې هغه به هر یو د منډه لوبه ګټله. د دې د وجه هغه د طوفان په نوم باندې مشهور شو او یو ورځ هغه یو نیم کیلومتر په سلورو منټو کې ختم کی چې هغه د دې ملک د ټولو سکولونو ریکارډ مات کی. د دې د وجه هغه د امریکای د طرف نه په 1936 کې د برلی اولمپکس کې حصہ اغشتلو موقع ملو شي. د تلونه مخکې لویس خپل رول لغاړه ورکړي او دغه شکریا ادا کی او پیټ ورته دا موي چې د یو ورځ در تا د همیشه د لپاره شهرت درکول شي. دنه پس د منډې ریس ورځ راشي او دا منډه 15000 میټر وي چې پاغه کې لویس هم حصہ اغشتي وي او زر هغه د منډې د ریس شروع کی چې ډیر مضبوط کې لاړیان لویس شاته پریدي خو لویس هم پوره خپل زور ولګي او هغه سکه لاړیان شاته پریدي او اخره کې هغه په اتم نمبر راشي. خو هغه دا فیصله وکي چې په 1940 کې کم اولمپیک کې دوه والا دی هغه کې بزې ساخلم. خو زر دویم جنگ عظیم شروع شي او داغه خو په خاورو کې ملو شي. اوس مونږ ته د کهانه سٹارټ والا سین خي چې لویس ډیره مشکله سره جهاز را کوس کو او هغه نه پس هغه د خپل منډه پریکټس شروع کی او هغه چې دومره په تیزه منډه باندې خپل مرګري وویني نو هغه ډیر زیات حیران شي. هغه نه پس لویس او داغه ټیم لا یو رکشوي جهاز را پیدا کولو میشن ورکی او وغیله یو ډیر بیکاره جهاز ورکی چې اچانک د دې جهاز یو انجن فیل شي. د دینه مخکې دوی چې سووکی د دې جهاز بل انجن فیل شي او دا جهاز سیده سمندر ته راپروزي چې په دې حادثه کې داتو کسانو مرګ وشي او صرف لویس فیل او میک بچ شي. او اوس دوی د ایمرجنسي د پاره چې کومه کېشته وی هغه کولو کی او بر ورته روخیږي او میک ډیر زیات یره کی وی خو په دې باغ دوه کې حوصله سموا او دې سره د خوراک لک سامان وی او یو بوتل اوبوي ور سره. نو لویس ورته وی چې مونږه با صرف دروازه یو چاکلیټ خورو او دوه ګوټو وب بسکو او اوس په دې باندې شپه راشي او دوی دا شپه ډیره په مشکله تیر کې ولې چې یخنی وي او په سبا باندې دا ټول د جهاز د आवाज د وجه را پاسي او دوی ډیره چغې سوري ورته وي او فلیر مو چلی خو دغه جهاز دوی و نه ویني. او اوس چې لویس وګوري چې ټول چاکلیټ ختم شوی دي ولې چې ټول چاکلیټ میک خوړلې وي او لویس چې دا وګورو نو ډیره زیاته غوسه ورشي او غزان شانت کی او اوس دوی وایي چې پته نه لګي مونږ به سمره ورځ په دې سمندر کې یو او خوراک پراته ملو شي او کو نه چې دغه دوران کې مرغې راشي د دې په کشته باندې کینی چې دې کې اچانک لویس دا مرغې رونیسي او هغه کټ کی او خپل لوګه په ختمه کی خو لږ وخت پس په دوی باندې الټه ولګي. دینه پس اغي دا فیصله وکړه چې د مرغې د غوخه په ذریعہ باندې مونږه کبا نونیسو او زر اغي یو کب ونیسي او په یو ځای باندې اخري. خو د دې حالات هم خرابېدو والا دي او یو شپه اچانک په دې باندې طوفان راشي او دوی ډیر زیات یې کی او دوی ته دا لګیدو چې دا زمونږه اخیری شپه ده. خدا درې ونه ډیره په مشکله باندې د دې طوفان نه بچ شي او طوفان هم ودرېږي او په سبا باندې باران موشي او دوی وب اوس کی او سزان سره جمع کی او سروازه پس دوی یو شارک مونیسی چې دی یو سورزه پر داغه غوخه اوخري او گزاره کوي او دوی اوس 27 ورځې په دې سمندر کې تیری کی او یو ورځ دوی جهاز وویني نو دوی کې دا یو فلیر او چلی او دوی پاغه کې کامیاب هم شاغه جهاز د دوی طرف ته روان وي. خو د دې خوشحالي لکټه مپوري وي ولې چې دا د امریکای جهاز نه بلکې د جاپان جهاز او هغه تیزه سره په دې باندې ګولې چلول شروع کی چې دوی د کشته نه ټوب کې وبوتا خو لږ وخت پس هغه جهاز لاړ شي او دوی واپس کشته ته روخیږي او د دې کشته سورې شوی وي او داغه نه هوا اوزي خو هغه زر د دې کشته د سوري بند کې او بر راشي او دا درې وانه په دې کشته کې ناشتي او دوی اوس 40 ورځې په دې سمندر کې تیریږي او د میک حالت دومره خراب وي چې داغه په موقع باندې مرګ وشي او دا دوه مرګري د میک لاش په سمندر کې ورغورځي او داغي حالت هم دومره خراب شوی وي چې د خلینو خبرم نه وته او 47 ورځې تیر شوي او بدقسمته سره یو جاپانی جهاز د دوی طرف ته راشي چې دا دوه گیر کې خپل ځای ته راولي او قیدیان کی او اوس لویس او فل د غلامانو په شان د تیارې په کمرو کې بند کړل او هغه له د خوراک د پاره یو لګي روجي ورکولې چې هغه باغی ډېر زر زر خوړې او یو ورځ د جاپان کرنل دوی رو غواړي او د امریکای د بمونو جانکاری ته واخلي او چې جانکاری ته څنګه واخلي نو هغه دوه د ټوکیو جیل ته ولېږي چې هغه په بیل بیل کیمپس کې واچي او لویس یو امور ډیټنشن کې وی چالت یو وټنابي نومي افسر حکم چلیدو او هغه وته د جیل د رول باره کې خبرې کوي خو لویس د افسر ته یو شان قتل چې د سره د افسر ډیر زیات غوسه شي او
لویس ووخي او هغه ته چې ته ټوله ورځ دلته ولاړې او اوس چې شپه شي نو د لویس ملاقات نور امریکای فوجانو سره وشي او په سبا باندې وټنابه هغه کسان قتل چې پچا کې هنر وي او هغه ته پته ولګي چې لویس په منډه کې ډیر زیات تیز دی نو هغه د منډه یو جاپاني فوجي سره ولګي خو د کم خوراک د وجې د لویس په بدن کې طاقت نو د دې د وجې هغه منډه نشو والی او هغه راو غورځيږي خو دغه باوجود وټنابه لویس ډیر بے رحمه سره ووخي او داسې لګي چې د لویس نه ډیر زیات نفرت کوي او دینه پس د امریکای قیدیان هغه په سچل باندې اخبار پټ کو او د جنگ باره کې ورته پته لګیدا یو ورځ یو قیدی اخبار پټولو نو هغه غیر شو چې سره وټنابه راشي هغه ډیر بے رحمه سره ووخي او دا نور فوجانو لویس د کتونه بغیر نور سم نشي کولی او یو څور ورځې پس لویس ته د اجازه ملو چې هغه خپل کور ته خط وړيږي او ورته دا وایي چې زه ژوندې یم ولې چې د امریکای حکومت ته دا لګیدو چې د دې ټولو مرګ د جهاز کریش کې وشو او دینه پس هغه ریډیو سټیشن ته راولي او هغه ورته دا دروغ موي چې دلته په دوی باندې ظلم زیاتې نه کیږي ولې چې دوی دا غوښتل چې د امریکای حکومت د جاپان په قیدیانو باندې ظلم نه کوي او څو وخت پس لویس ته خوراک د خوړلو لپاره ملو شي خو یو دوه جاپنیز افسر راشي او لویس ته وایي چې ته د امریکای خلاف سپیچ ورکې او هغه د لالچ ورکې چې تاسو موږ په جاپان کې ډېره ښه ژوندۍ درکو لویس ورته وایي چې زه خپل ملک سره غداري نشم کولی او هغه نه پس هغه جیل ته راولي واپس او چې راشي نو وټنابه لویس ته وایي چې تم زما په شان ډېر طاقتورې خو لویس چې د دې افسر خبره ونه منله نو وټنابه ټول قیدیانو له دا حکم ورکي چې یو کس راځي او لویس له په مخ سوق ورکوي او دا سزا پوره ورځ وي چې د سره د لویس مخ ډېر زیاتو پړسيږي او یو ورځ د افسرانو د پاره قیدیانو خاکې کولی په دغه دوران کې وټنابه لویس ته وایي هغه ورته دا وایي چې زما بدلی یو بل جیل ته وشوه او ته معلوم بارکی راکا خو لویس بالکل شانت وي او د وټنابه د تلو نه پس د قیدیانو ژوندۍ لګه بهتر شي خو ډیر وخت پورې نه ولې چې ورځ د دوی په کې باندې نور ملکونه حمله وکړي او پاغي باندې ډیر زیات بمونه راوغورځي چې د سره د جاپان فوجان د قیدیان یو نایټ سونومي جیل ته ورولېږي اول د چورسي نو دوی وګوري چې دا غزه افسر بل څوک نه بلکې وټنابه دی چې لویس دی وګوري نو پاغه باندې چکر راشي او وټنابه راشي دوی ته خبر وکړي او بغیر د سوجي لویس ووخي او یو ورځ دوی له دا سزا ورکړي چې د کویلې غټ غټ بیګونه یو جهاز ته بخیږي چې د دومره وزن او د لوګي د وجې څخه قیدیان ښکته وغورځېدل او مړه شو او یو ورځ لویس ډیر زیات ستړي شي نو هغه د مې د پاره کینی چې د کې یو فوجي دی ونیسي او وټنابه لراولي نو وټنابه دل یو درون لرګي ورکه وتوي چې دا بوچته او ګدا د وغورځو نو تاسو مونږه مړکو اوس لویس د مرګ په حالت کې وي خدای به وجود مغه د لرګي اوچت کی او د نور قیدیان چې د همت او حوصله وویني نو هغه کې ډیره زیاته جذبه راشي او دا قیدیان د لویس د نوم ناری شروع کی چې د سر لویس کې نورم جذبه راشي او هغه د لرګي پوره اوچت کی او هغه وټنابه ته پسترګو کې سترګې واچي چې سره وټنابه ډیر زیات غوسه شي او ډیر زیات اوخي او یو ورځ د جاپان جنرال راشي او د ټولو قیدیانو ته وایي چې جنگ ختم شو او واسدا مو وایي چې خوا کې سن لاړ شي او لامبه نو د ټولو قیدیانو ته لګیدو چې دلته مونږه د مرګ د پاره راوستو باغی چې بره د امریکای جهاز وویني نو هغه ته دا یقین وشي چې جنگ ختم شو او ټول د خوشاله نه چغې شروع کی چې دینه پس لویس وټنابه سره ملاویدو د پاره لاړ شي او هغه چلته څنګه ورشي نو وټنابه نورو جاپانی فوجانو سره تختیدلی وي او اخر کار لویس او باقی قیدیان خپل ملک ته واپس راولېږي چې دغه خاندان دغه بے صبرۍ سره انتظار کو او په اخر کې موږ ته پته لګي چې دا یو رښتیا کہانی و او دینه پس لویس واده مو کی او وټنابه چرته پټ شوی وي ولې چې هغه د دومره ظلم زیاتی د وجې جاپان حکومت هغه له سزا ورکوله او دینه پس لویس جاپانی فوجان معاف کی او هغه سره جاپانی کسانو سره ملو شي خو وټنابه هغه سره د ملاویدو نه انکار وکي او د اتیا کال عمر کې لویس بیا په منډه کې حصہ واخلي او خپل خوب پوره کی او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خو غشوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ